د اسلامي امارت ځواکونو په پکتیکا او بدخشان کې 2 ځوانان وژلي او یو پلار شدید ټپي کړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ولسي سرچینو زاویې رسنۍ ته ویلي چې څو ورځې مخکې د پکتیکا د مرکز ښرنې اړوند په چاردي کلي کې د اسلامي امارت سرتیرو د بهادر علمدار په نوم یو ځوان وژلی او پلار حاجي عالم شدید ټپي کړی. د سرچینو په وینا د اسلامي امارت د سرتیرو او د سیمې د توکمیز او ټبریز مشر حاجي عالم او زوی بهادر ترمنځ شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې حاجي عالم پر موټر سایکل سپارو د اسلامي امارت له سرتیرو څخه وغوښتل چې د کلي په منځ کې په لوړ غږ د MP3 له غږولو څخه ډډه وکړي. سرچینه کاږي حاجي عالم د کور مخې ته ولاړ و. د اسلامي امارت سرتیري چې پر موټر سایکل سپاره وو او په MP3 کې یې پر لوړ غږ باندې ترانې غږولې. عالم ترې وغوښتل چې د MP3 غږ ټیټ کړي، خو د اسلامي امارت سرتیرو دغه خبره بده وګڼله او پر دغه توکمیز او ټبریز مشر یې مخامخ ډزې وکړې او ټپي شو. چې کله یې زوی بهادر له کوره راووت، د اسلامي امارت له سرتیرو څخه یې وپوښتل چې ولې مو زما پر پلار ډزې وکړې. سملاسي هغه هم وویشت چې ځای پر ځای ووژل شو. معلومات څرګندوي وژونکي چې د اسلامي امارت 2 سرتیري دي لا هم نه دي نیول شوي. دا لومړی ځل نه ده چې د اسلامي امارت سرتیري پر ټولیزو وګړو مخامخ ډزې کوي. تر دې مخکې هم لسګونه دغسې پیښې تکرار شوي دي چې هیڅ وژونکي ته سزا نه ده ورکړل شوې. بلخوا د بدخشان سیمه ایزې سرچینې وایي چې د اسلامي امارت سرتیرو په دغه ولایت کې یو 14 کلن هلک چې د اسماعیلیه مذهب پالونکی و په ډزو وواژه. سرچینو د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لیندۍ پر 28مه اشتسوب ورځپاڼې ته منلې چې د اسلامي امارت سرتیرو دا ځوان 2 ورځې مخکې د بدخشان د واخان ولسوالۍ په درګند کلي کې په ډزو وژلی دی. د سرچینو په وینا دا هلک اسلام الدین نومید او د ښوونځي د 9م ټولګي زده کوونکی و. ورته مهال د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ یو مسؤل د نوموړي هلک وژل کېدل منلي او ډیره کړې ده چې هغه په تېروتنه کې لګېدلی. دغه مسؤل څرګنده کړې چې د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.